السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو او لیدونکو هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. بیا هم د نهم ټولګۍ د کیمیا د درسونو لړۍ دوام لري. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د نهم صنف دریم درس ته رارسېدلي یو. په یاد درس کې به د عضوي او غیر عضوي موادو ترمنځ کوم فرقونه شتون لري. که غواړئ چې په دغه اړخیزه موضوعاتو باندې پوه سئ نو زموږ سره پاتې سئ. نو راځو ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ تاسو د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ فرقونو باندې شروع وکړو، لومړي سر کې دا وایو چې د انسانانو په ژوند کې کوم مواد ډیر مهم دي. آیا عضوي مواد ډیر مهم دي که غیر عضوي مواد؟ همداسې یو سروې په فرانسه کې سوې ده چې تقریبا 115 میلیارده فرانکه چې د فرانسې پولي واحد دی خریداري د عضوي موادو سوې ده په یو سنه کې، او 250 میلیارده فرانکه یوازې د غیر عضوي موادو خریداري سوې ده. دغو ته په کتو سره چې موږ او تاسو دغه خریداري ته په کتو سره یعنی د انسانانو په ژوند کې ډیر ارزښت چې لري هغه عضوي مواد دي. زیات ارزښت چې لري هغه عضوي مواد دي، ځکه د غیر عضوي موادو په نسبت 3 چنده زیات په مصرف رسېدلی دي د انسانانو په ژوند کې. او بل تېره ورځ هم موږ پر دې باندې بحث وکړئ ګرانو زده کوونکو او لیدونکو چې موږ تاسو ویل چې عضوي مواد او غیر عضوي مواد په ساده ډول څنګه توپیرولی سو. موږ ډېر ساده فرق ویلې که ستاسو یاد وي. عضوي مواد هغه و چې د حیواناتو، نباتاتو، همداسې انسانانو څخه لاسته راتلله، او غیر عضوي مواد بیا د دغو څخه بهر چې پاته سول هغه غیر عضوي مواد وه. د حیواناتو نباتاتو څخه که غوړي وي، که د دوی وینه وي، همداسې که کمې میوې وي د نباتاتو څخه چې لاس راځي، دا ټول په مجموع کې عضوي مواد دي. پاته چې سوله لکه هوا، همداسې اوبه، ډبرې، همدا ټوله بیا غیر عضوي مواد سوه. خو چې تاسو ښه پوه سئ، ستاسو د ښه پوهوالي په خاطر د موږ تاسو د عضوي او غیر عضوي موادو ترمنځ یو څو فرقونو ته اشاره کوو. لومړی فرق یې دا دی ګرانو زده کوونکو چې عضوي مواد په اوله درجه کاربن، په دویمه درجه هایدروجن، په دریمه درجه ګرانو زده کوونکو یا نایتروجن وي، یا اکسیجن وي، یا سلفر وي، یا هم پاسپورس دوی په خپل ترکیب کې لري. د مثال په توګه موږ تاسو ویله چې لکه CH4 دا یو عضوي مرکب دی، په اوله درجه کاربن، په دویمه درجه هایدروجن لري. یا بعضې وخت موږ وایو چې C12 همداسې H22O11 دا هم یو عضوي مرکب دی، که څه په اوله درجه کاربن، په دویمه درجه هایدروجن، په دریمه درجه که اکسیجن، که نایتروجن، که پاسپورس هر عنصر راغلی وي همدا عضوي مواد دي. لکه چې موږ یو بل مثال هم ذکر کړو CH3SH، دلته بیا په دریمه درجه سلفر راغلی. همدا ټول په مجموع کې عضوي مرکبات دي چې یو ترتیب لري ګرانو زده کوونکو. همداسې غیر عضوي مواد، بیا غیر عضوي موادو فرق چې بیا دی هغه بیا داسې کوم ترتیب نه لري. نو دا د دې ترمنځ یو بیلوالی سو چې عضوي مواد په اوله درجه کاربن و هایدروجن و اکسیجن داسې یو ترتیب لري. که دا ترتیب درلودی عضوي دی، که دا ترتیب نه درلودی نور ټول غیر عضوي دي، ځکه چې بل مرکب نسته، یا به عضوي یا به غیر عضوي، بل نسته چې موږ پشکې ورک سو. نو عضوي هغه ترتیب لري، غیر عضوي بیا دا ترتیب نه لري. او موږ ساده هم وایو یا به مړ وي یا به ژوندی، بل حالت نسته. بعض شاګردان بیا وایي د کوما په حالت، خو خیر بیا هم 2 حالته دي. نو که دا ترتیب و عضوي دي که نه و غیر عضوي دي. څنګه اوس یو څوک تا ته وایي چې NaCl استاذه دا عضوي دی که غیر عضوي؟ تاسو هغه د عضوي ترتیب په نظر کې ونیسئ. په اوله درجه کاربن لري، یا نو چې هغه ترتیب ونه درلودی نو پوه سه چې عضوي نه دی. نو چې عضوي نه دی څوک دی؟ غیر عضوي. آفرین. یا زه لیکم ګرانو زده کوونکو کلسیم کاربونیت. یو څوک وایي چې دا عضوي دی که غیر عضوي؟ که ته فکر وکړې چې والا استاذه کاربن خو ستا پشکې موږ تاسو ویلي وه ګرانو زده کوونکو چې کاربن به په اوله درجه وي، دلته دې په دومه درجه کاربن راغلی. بیا کم راغلی وي هایدروجن نسته. تاسو پام دی یعنی کم ترتیب نه لري، چې ترتیب یې ونه درلودی بس موږ پوهیږو چې دا کم مرکب دی
غیر عضوي یا د مثال په توګه سوډیم نایتریټ همدا ټول بالا غیر عضوي دي چې عضوي نه یا کلسیم بای کاربونیټ. که تاسو استاذه دغه دی اوس خو هایدروجن هم شته کاربون هم شته استاذه دې ته خو نو ووایه عضوي ماده یا ځکه دی په اوله درجه کلسیم لري. یعنی غیر عضوي مواد او عضوي موادو دغه یو عمده فرق سو. دوم فرق ته راځو که چیرې مو په دې ونه پیژندل مخکې تاسو ته ما وویله چې عضوي مواد د انسانانو په ژوند کې ډیر ارزښت لري. نو ځکه په اول سر کې که څه عضوي مواد کم وه خو وروسته یې د عضوي موادو شمیر تقریبا 20 میلیونه په شاوخوا کې دی. یعنی عضوي مواد ډیر دي ګرانو زده کوونکو. دا هم یو څو کاله مخکې دا سروې سوې اوس کیدای شي در 10 میلیونه 40 میلیونه شاوخوا ته لا رسېدلي. یعنی اوس زیات سوي دي خو بیا هم د غیر عضوي موادو په نسبت دوی زیات دي ځکه چې هغه تقریبا د 8 لکه په شاوخوا کې دي. 8 لکه د څو په شاوخوا کې دي؟ د 8 لکه په شاوخوا کې دي غیر عضوي مواد. تاسو خو په دې پوهېږئ ګرانو زده کوونکو اوس ونه وایاست چې استاذه دا پر ډېر دي. هغه 20 میلیونه دي دا 1 میلیون لا نه کېږي 8 لکه انشاءالله پوهېږئ په دې باندې. نو دا د دوی یو بل فرق سو چې هغه زیات دي دا کم دي. همداسې یو بل فرق یې ګرانو زده کوونکو یادونه کوو تعاملونه چې دي د عضوي موادو تعاملات چې دي سست دي کرار دي په ډیر وخت سره اجرا کیږي. ګرانو زده کوونکو بیا به په لوړو صنفو کې موږ تاسو تعاملات وپېژنو. تعامل دې ته وایي چې یو ماده د بلې مادې سره یوځای کیږي یو نوې ماده جوړوي. نو معمولا د دوی تعاملات چې دي کرار دي په ډیر وخت اجرا کیږي. نو چشته ضرورت دی لري ګرانو زده کوونکو دوی کتالیست زو د دوی تعاملونه کتالیست ضرورت لري. همداسې که ته وایه استاذه کتالیست چشته وایي کتالیست بیا په لوړو صنفو کې موږ بحث پر کوو دونه زده کوو. کتالیست اوس دپاره دونه زده کوي کتالیست هغه مواد چې تعامل چټکوي. د مثال په توګه بعضې وخت که ستاسو فکر دی په د ژمي کې دا نانوایان وړو ته خمیرمایه او سوډا وراچي. دغه خمیرمایه او سوډا دا وړه ژر خمیروي. دا سوډا او خمیرمایه دلته د کتالیست رول اجرا کوي. یعنی یو تعامل یې چټک وي. یا که ساده لحاظ درته ووامه که چیرې تاسو په پښو یو ځای ته ځئ ډېر وخت مصرفېږي انرژي دې ډېر. که په موټر کې ولاړ سې ډېر کم وخت کې تا رسي انرژي دې کم. دا موټر دلته کتالیست رول اجرا کوي. مثال وایم عین په تعاملاتو کې هم داسې دی. په تعاملاتو کې کتالیست هغه مواد چې تعامل چټکوي ځکه د دوی تعاملات سست دي په ډېر وخت اجرا کیږي. بل چیز ته ضرورت لري فشار ته. بعضې وخت بیا یو تعامل ژر نه ترسره کیږي فشار باید موږ پر راولو. همداسې ګرانو زده کوونکو بعضې وخت بیا تودوخه. نو د عضوي مرکباتو تعاملونه چې دي سست دي کتالیست فشار تودوخې ته ضرورت لري. او د غیر عضوي له ګرانو زده کوونکو تاسو باید دواړه زده نه کوئ. یو یې زده کوئ بل یې سرچپه ډېر اسانه باره په یادېږي. عضوي مواد تعاملات کتالیست فشار تودوخې ته ضرورت د غیر عضوي له نه لري. خلاص د غیر عضوي تعاملونه چې دي کتالیست یعنی هغه مواد چې تعامل چټکوي فشار تودوخې ته ضرورت بیا نه لري. یا داسې نوم نه دی چې ګر سره نه وي. بعضې تعاملات د غیر عضوي له هم کیدای سي ډېر وخت اجرا سي. نو بیا کیدای سي په دوی کې کم استعمال سي. استعمالیږي خو د عضوي په نسبت کم استعمالیږي. هغوی کې ډېر استعمالیږي. دا یې بل عمده فرق سو ګرانو زده کوونکو. بل فرق یې څه دی؟ عضوي مواد اشتراکي اړیکه لري. عضوي مواد تر ډېره حده اشتراکي اړیکه لري. اشتراکي اړیکه انشاءالله موږ تاسو په راروان درس کې هم بحث پر کوو او په 8م صنف کې مو هم ویلې وه. زه بیا دغونه یادونه درته وکړم. اوس موږ تاسو وایي چې دغه CH4 یو عضوي مرکب دی. ولې عضوي دی؟ آفرین ته داسې استاذه په اوله درجه کاربون په دومه درجه هایدروجن ښه عضوي دی. د اشتراکي اړیکه لري ګرانو زده کوونکو. اشتراکي اړیکه چې ته وایي په یو مالیکول کې اوس دغه د CH4 ته یو مالیکول وایي. دا CH4 یو مالیکول دی. په مالیکول کې د اټومونو ترمنځ اوس مثال زه دې ته مالیکول وایم دا CH4 ته او دا کاربون او هایدروجن چې بیا دی ګرانو زده کوونکو دې ته بیا اټومونه وایي. نو په مالیکول کې د اټومو ترمنځ د هایدروجن دا یو الکترون د هایدروجن
او یو الکترون د چا دی؟ د کاربون دی. د دوی ترمنځ د هغې الکترونونه شریک سي. ګوره دا کاربون څو الکترونونه ایښي؟ 4. ځکه د ده په آخري مدار کې 4 الکترونونه دي. که څوک یې زه څه په پوه سم، ځکه د هر عنصر آخري مدار په تعامل کې رول لري. ته باید څنګه په پوه سې چې د ده په آخري مدار کې 4 دي؟ موږ باید ګروپونه په یاد وي او په 8م سیم کې مو ویلې وه دانه په دانه. تاسو باید هغوی یاد کړئ ګرانو زده کوونکو. کاربون 4 الکترونونه په آخري مدار کې لري. د هایدروجن سره یو شریکوي، ځکه هایدروجن یو دانه لري، نو 4 دانې د ځان سره شریکوي، هر یو الکترون. نو موږ داسې وایو اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده. بیا وروسته بحث هم پر کوو چې دا په مالیکول کې دا ټوله مالیکول دی. اټومونه دا او دې ته بیا اټومونه وایي، دې ته الکترونونه وایي. ترمنځ الکترونونه شریک سي، نه یو ته انتقال سي نه بلکې بل ته د مابینځ کې کښېږدو. همدغه ته اشتراکي اړیکه وایي. نو ډېر ټول عضوي مرکبات، اکثریت عضوي مرکبات کومه اړیکه لري؟ اشتراکي. غیر عضوي بیا څه لري؟ آیوني. داسې نه وایي چې ټول غیر عضوي نو آیوني لري، خو اکثریت غیر عضوي مرکبات بیا آیوني اړیکه لري. د مثال په توګه غیر عضوي مرکبات لکه NaCl، دا اصلا سودیم خپل یو الکترون کلورین ته ورکړی دی، کلورین بیا سودیم ته ورکړی، د سودیم څخه اخیستی دی. یعنی الکترونونه یو بل ته انتقال سوي دي چې په 8م سیم کې مو پر دې باندې بحث کړی دی. یعنی دا یو آیوني اړیکه لري او دا یو غیر عضوي مرکب دی. همداسې ګرانو زده کوونکو یو بل فرق یې وایو، عضوي مرکبات چې دي برېښنا نه تیروي. که څوک پوښتنه درڅه وکړي چې ولې عضوي مرکبات برق نه تیروي او غیر عضوي مرکبات بیا برق تیروي؟ د دې دپاره تاسو یو ښه تجربه کور ته په اسانۍ سره کولی شئ. که چیرې په یو لوښي کې مالګه واچوئ او په بل لوښي کې بوره واچوئ او وروسته لینونه یا الکترودونه ور واچوئ، د مالګې محلول به برق تیروي، هغه د بورې محلول به برق نه تیروي. ولې؟ بوره عضوي ده، عضوي مواد برق نه تیروي. او ولې مالګه تیروي؟ مالګه غیر عضوي ده، هغه برق تیروي. که بیا هم یو څوک دلیل درڅه وپوښتي ګرانو زده کوونکو، تاسو دونه وایاست چې عضوي مواد برق نه تیروي. که څوک وایي ولې نه تیروي، تاسو به ځواب کې دا ورته وایاست که چیرې دوی ټوټه سي. ګرانو زده کوونکو دوی په مالیکولو ټوټه کیږي. مالیکولونه څه معنا؟ مالیکول دا معنا چې په دې کې د چارجو مجموعه 0 ده. لکه مثال دغه یو مرکب دی، په ده او یو بل مرکب C6 H12O6. یعنی دا معنا موږ خو وایو چې عضوي مرکبات برق نه تیروي. بره یو عضوي ده. ولې عضوي ده؟ په اوله درجه کاربون، هایدروجن، اکسیجن لري. که چیرې دا په اوبو کې ټوټه سي ګرانو زده کوونکو، دوی په فرکتوز او ګلوکوز بدلیږي. ګلوکوز بدلیږي. که تاسو وایئ چې استاذه د فورمولونه یو رقم دي، رښتیا هم یو رقم دي. د دوی مالیکولي فورمولونه د دواړو له یو رقم دي. خو زموږ دلته هدف څه شي دی ګرانو زده کوونکو؟ دا چې یو عضوي مرکب ټوټه سي، په مالیکولونه پر سر چارج نه لري، نو د دوی محلول هم برق نه تیروي. ستاسو دلیل به دا چې عضوي مواد ځکه برق نه تیروي چې دوی په آیونونو نه بلکې په مالیکول ټوټه کیږي. مالیکول څه معنا؟ یعنی چارجو مجموعه 0 وي، نو ځکه برق نسي تیرولی. او غیر عضوي بیا ګرانو زده کوونکو برق تیروي. که څوک دلیل درڅه وپوښتي چې ولې غیر عضوي مرکبات برق تیروي، ستاسو ځواب به څه شي؟ ورته که چیرې دوی ټوټه سي په اوبو کې، دوی آیونونه تشکیلوي. آیونونه څه معنا؟ آیونونه معنا چارجداره ذرې، مثبت او منفي آیونونه چې تشکیل کړله، نو هغه محلول یې برق تیروي. ځکه د هغه آیونونه باره برق تیروي، نو ځکه موږ وایو چې عضوي مواد برق نه تیروي، غیر عضوي مواد برق تیروي. راځو ګرانو زده کوونکو یو بل فرق ته چې عضوي موادو مالیکولي کتلې زیاتې وي او د غیر عضوي مرکباتو مالیکولي کتلې کمې وي. تاسو ته ما په اول سر کې ویله چې ډېره اسانه په یادېږي. عضوي لیست که په یاد یې که، غیر عضوي ماسې برعکس سرچپه وه، ډېره اسانه حفظ کېږي. ګرانو زده کوونکو که څه موږ تاسو دا موضوع په 10م سیم کې وایو، خو بیا هم د دغې خبرې د ښه
پوهېدو په خاطر چې تاسو ښه پوه سئ ما یو مثال د کتلې دپاره د عضوي له راخیستی یو مثال مې د کتلې دپاره د غیر عضوي له راخیستی دی. اوس د مثال په توګه موږ خو وایو چې د عضوي موادو اوس دا یو عضوي ماده ده یا عضوي مرکب دی ځکه په اوله درجه کاربون په دومه درجه هایدروجن په دریمه اکسیجن لري. د ده کتله چې راباسو ډېر وخت یې دې ته کتلې وایي دا بېداره عنصر کتله ده. دا به یا تاسو په یادوئ یا په ډیر وخت یې موږ ته راکړي. مثال راته وایي د کاربون وزن 12 د اکسیجن وزن 14 د هایدروجن وزن 1 دی. اوس زه غواړم کتله پیدا کړم. اول دا غټ ام څه معنی؟ غټ ام مالیکولي کتلې ته وایي. د هر مرکب له چې راباسي ګرانو زده کوونکو هغه مرکب دلته لاندې کوچنی لیکل کیږي. اوس ګوره زه غواړم د ګلوکوز دا فورمول دی څه شي پیدا کړم؟ مالیکولي کتله. معنا که دا یو ځای لیکل سوی موږ باید خپله پوه سو چې دا د مالیکولي کتله غواړي. څنګه یې راوباسم؟ بیا په 10م صنف کې وایو د لیم یو مثال درته یاداوري کوم. کاربون څو اټومه دی ګرانو زده کوونکو؟ اټومونه دې ته وایي چې د لې دې ته لیکل سوي. اوس کاربون ته 6 لیکل سوي دي. د ده د اټومو شمېر ضرب د ده کتله. د ده کتله به یا ستا په یاد یا یې په سوال کې راکړې ده. اوس یې ګوره راکړې کاربون 12 دی نو ضرب 12 بیا دوی سره جمع کوو جمع. بیا هایدروجن څو اټومه دی؟ 12 ضرب د ده کتله یا به در کړي وي یا به ستا په یاد د هایدروجن کتله راکړې ده 11 ضرب 1 جمع. اکسیجن 6 دی ضرب د ده وزن یې څه دی ګرانو زده کوونکو؟ 14 یا دی په سوال کې یې راکړی دی. او داسې نو تاسو ریاضي کې ویلي دي چې اول ضرب اجرا کیږي. 6 ضرب 12 څو کیږي؟ یا 6 2 12 یو د معاصل یو 6 هغه 6 یو معاصل د یو د 2 اویا یو 12 هغه 12 6 ضرب 6 شپږ یو 6 هغه 6 درې معاصل د 6. ان شاء الله تاسو ضرب کې تکړه یاست. وروسته دا ټول سره جمع کوو ګرانو زده کوونکو. کله چې مو ضرب اجرا کړي وروسته چې دا سره جمع کړي 180 کیږي. دغه 180 ته د ده مالیکولي کتله وایي. مالیکولي کتله وایي. انشاءالله اسانه مو زده کړه ګرانو زده کوونکو. موږ هدف څه شي دی؟ موږ وایو عضوي مواد لوړې کتلې لري. ګوره د ده کتله 180 دا یو عضوي دی. غیر عضوي بیا کوچنۍ کتلې لري. د مثال په توګه زه غواړم د اوبو کتله پیدا کړم. بیا غټ ام څه معنی؟ مالیکولي کتله. آفرین مرکب دلته لیکم. دا به نو تاسو راته ووایئ چې دا به زه څنګه پیدا کړم. آفرین تاسو دستي وایئ چې استاذه اټومونه دلته چې لیکلي 2 ضرب د ده وزن به چیرې یا کتله چې ورته وایي کتله یا وزن هغه دی راکړی دی استاذه 1 دی. آفرین جمع څو اټومه اکسیجن دی؟ ولاکه استاذه نسته. نو چې نسته دا مې زده کړئ شابس. که عدد نه و بیا یو اټوم دی ضرب د ده وزن یا دی راکړی یا کتله یې راکړې ده 14 دی. اول ضرب وروسته جمع یو 2 هغه 2 یو 14 هغه 14. دا چې سره جمع کو د ده کتله څو سوه ګرانو زده کوونکو؟ د ده مالیکولي کتله 18. په مجموع کې موږ وګورو ګوره د غیر عضوي کتلې ډېرې کوچنۍ وي. داسې په عام ډول عضوي مرکبات غټې کتلې لري او غیر عضوي غټې لري غیر عضوي کوچنۍ لري. همداسې یو بل فرق عمده فرق دا دی عضوي مواد ډېر وخت د سوځېدو وړ زیات دي. یعنې عضوي مواد ډېر ژر سوځي ځکه د سون توکي ټول د عضوي موادو څخه دي. تیل ګاز دا ټول عضوي مواد دي ډېر ژر د سوځېدو سبب کیږي. غیر عضوي مواد تر ډېره سوځل کیږي خو تر ډېره حده د سوځېدو دپاره مناسب نه دي. همدا و د نن ورځې درس. تر بیا چې حاضریږو ښه وخت ولرئ.